د رمضان مبارک میاشت را روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان یو ورځ مخکې د شعبان میاشت ورته وي د اوسنۍ د دې په اخري ورځ صحابه کرامو ته یو اوږد تقریر کړی دی، یو اوږد حدیث دی. نو زم تاسو ته هغه حدیث اورو. خو دا یو اوږد حدیث دی. دا هغه حدیث ترجمه درته کوم او په هغه حدیث هم پوهیم کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب قدر په اخري ورځ باندې د روژې نه یو ورځ مخکې خپلو صحابو ته فرمایلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه. هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. وی د دوانو جهان مبارک سردار د شب قدر په اخیری ورځ مونږ ته یو تقریر کړی دی. صحابه را جمع کړل او په مدینه منوره کې په مسجد نبوي مبارک کې ورته فرمایل. فقال یا ایها الناس، دیو فرمایل چې اے خلقا، قد اظلکم شهر عظیم، وی تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده، را نږدې ده. هغه میاشت عظیم لویه میاشت ده. دا لویوالی د ورځو په اعتبار نه دی چې ورځې یې اوږدې دي او یا ورځې زیاتې دي. دا لویی د ثواب او د نیکو د عبادت په بنا ده چې په دې کې عبادت ډېر لوی قیمت لري او د عبادت ثوابونه ډېر زیات میلاویږي او دا عظمت په اعتبار د الله د رحمتونو او د مغفرتونو دی چې پروردگار په دې میاشت کې خپل عظیم رحمتونه او خپل عظیم برکتونه نازلوي. مبارکون، او دا د برکت میاشت ده. برکت دې ته وایي چې شی لږي او فایده ډېره. نو په دې میاشت کې که عبادت لګم دی د الله په نزد ثواب ډېر زیات. بیا فرمایي چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. وی دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه، هغه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. لیلة القدر چې ورته وایي. لیلة القدر دا یو قیمتي شپه ده او یو بهتره شپه ده او دا هغې د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. ټول اسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. علماء کرام لیکي چې ټول اسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل. تورات، زبور، انجیل د ابراهیم علیه السلام باندې چې کومې صحیفې نازلې دي یا په آدم علیه السلام او یا په نورو پیغمبرانو، دا په دې میاشت کې نازلې دي. او قرآن شریف د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان کې چې کومه کوټه ده بیت العزت غون مجموعه، دا په دې میاشت کې نازل دی. الله تعالی چې قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې مون قرآن شریف د قدر په شپه لیلة القدر کې نازل کړی دی. او یا بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، مونږ د برکت په شپه کې قرآن شریف نازل کړی دی. او بل آیات کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د رمضان په میاشت کې قرآن شریف نازل شوی دی. نو هغه د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت دقه نازلېدل او نزول ته مراد دی. نو داسې میاشت چې په دې کې یو شپه ده خیر من الف شهر، چې دا د زرو میاشتو د عبادت نه په دې کې عبادت زیات قیمت او ثواب لري. بیا فرمایي رسول الله مبارک شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا داسې میاشت چې د دې روجې الله په مسلمان فرض کړي. روجې به خامخا نیسي، فرض دی. لکه یو سړي باندې مونځ فرض دی او دی نه کوي او دی فاسق شي، لویه ګناه وشي. دارنګې په دې میاشت کې چې کومې روجې دي
اغا اللہ پا مسلمان فرض کردی دی خامخا بنیس زمون باز خلق دیر کوتاہی کئی گورا دا انسان دا وجود دا صحت دے لدی چی سڑے پہ اللہ رضا کی او دے پا کی عبادتو کی نو باز سڑے لگون دی بیماری و روجے ننسی یرا مالا بیماری زیادی روجے بنیسے باز خلق بچی بالغانی و روجے پہ ننسی بچے خیر دے نا جوڑا بشے او بیمار بشے پدی کی پا بچوڑا مخو گوے قسم دے صحابہ کرامو با پخپلو معشومانو نفلی روجی نیولے لا شورے روجے نفلی روجے دا بے نیولے او دون معشومان باو چی اغیب طاقت نشو لرلنو پا جڑا بشو اذا ڈوڑے وقت بشو معشومان با پا جڑا شو نو صحابہ فرمائی من با دیخپلو بچو تا دلو با سامان کے خواہ چی پا دی مشغول کو دا جڑانا فکر بل طرف تجی دا دی لوگی او دا تن دینا نو اذا لو با سامان با مشغول کل اغا لوگا تن دا بتیر شوا وی بیا با پا جڑا شو نو بیا با موتا سامانونا کی خودل دا خواری با موسر کولا وی دا ما خام پوری بم پیغ روجہ سرطا رسول دا روجی پا قدر قیمت پویدل منگ دا روجی پا قدر قیمت پونا پویگو دا کمشی پا قیمت تی سڑی پویگی دا غی پورا خیال و لحاظ سایت نو صحابہ دا روجو پا قدر قیمت پویدل بچو سر بیدا خوارے کولے حالانکہ پا اغا معشومان چے لوبے کئی پا لوبو پوئیگی دا سے معشومان روجہ بے پہ سر تا رسولا نو معشومان پا اغی خو روجہ فرض ندا چے نابالغی خدا مخ کے نبے بلدے نو چے کم معشوم نویشی میمنے کوئے پلے نمری حضور پاک فرمائی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 وی بچی چم دو کالو منزوتا پا منزے شورو کے او ودربوهم علیہا وهم ابناء 10 او چې د لسو کالو شي نو بیا کومون نه کوي واه نو د لسو کالو معشوم باندې خو مون فرض نه دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایي کومون نه کوي واه دا وله د دې حکمت دا چې د مخکې نه د مون سره دی عادت ونیسي او دی عادي شي او ثوابي کیږي کنه چې کله لوي شو او بالغ شو نو الله به دا ټول اجرونه ثوابونه دل پتل کې کیږي او الله به په اجر ورکړي دغه رنګ کنا بالغ معشومان او روجي نسی نو نسی په خوا به مشران او معشومان ته وی نیمه در باندې وړي نی به منیزه نو نیمه خو نه وړي 50 وړي خو ټول په فرض کیږي دا به بلدول داسې تاسو د مشرانو ته پته ویل وی سقال په بچی نیمه نسی پتا نیمه وړي نو نیمه په نه فرض کیږي خدا به بلدول اوس په د مور او پلار لخه پکېږي نو روجي پینې نسی که بالغ مې نه پینې وی ترا کوټه نه چې انسان بالغ چې کالک او کجینه وی روجي پینې او که یو سړی بیماری نو قال علماء لیکلي دي چې داسې بیماری چې پروجه دې مرګ ترسي هلاکت ترسي نمرې او یې بیماری زیاتېږي برداشت نشي لرلې نو خیر دې کبیا روجه نه نسی نو اجازت ولشتا دا غي د پاره خه طریقه ده چې یو مسلمان ډاکټر یا حکیم ته رجوع داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې هغه په خپل روجي نسی دا هغه په ځل کې د روجي قدر او قیمت وی بعضی که ډاکټر حکیم مثلا په خپل روجي نه نسی نو هغه بل ته چته وی چې روجي نسا نه چې داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې په خپل روجي نسی او د روجي قدر و قیمت په ځل کې وی هغه نه تاسو کې چې زه روجه ونیسم کنه باقي هر انسان په خپل ځان په خپل هم پوهیږي چې دا روجه زه نیسم او زه په مرم او یاد ما بیماری خطرناک حد ته رسیږي نو اجازت ولشته اوس دغه سړی چې بیماری او روجه اوننی ولا کدی ځوان زلمې دی یا یو ښځه پیغله ده او تکړه ده بوډۍ نه ده نو دا به د دې نه فدیه باندې ګورې کار نه کېږي ډېر خلک روجې نه نیسي چې به فدیه ورکړم په فدیه کار نه کېږي دی به دا روجه ده سړی دی او که ښځه ده دا به خامخا نیسي چې جوړ شي چې جوړ شي نیسي به چې قادر شي نیسي به او که قادر نشو نو یې سم پې نشته بیا پې نه فدیه شته او نه پې روجه شته خو چې قادر شو نیسي به او که یو انسان بوډا دی یا یو زنانه بوډۍ ده او روجې نشي نیولی ادې بیا فدیه ورکړي دا فدیه د بوډا سره د بوډۍ ښځې دپاره ده ګوره هغې په فدیه کار کېږي او چې نیوي یې نشي داسې بوډا سړی بوډۍ ښځه چې نیوي نشي نو هغې له فدیه ده ځوان سړي له او ځوانې ښځې له فدیه نشته یا به یې نیسي یا به یې قضا کوي چې ویې نه نیسي او چې په قضا قادر نه دی نو سم پرې نشته دی دارنګې یو زنانه ده او د هغې ماشوم دی پګېله نو که دا یریږي چې که دا روجه نیسم
نو دا ماشوم را ته خرابیږي، نو خیر دی دا دی روجه نه نیسي. خو یاره چې بیا دا رمضان میاشت تېره شي قضا به یې کوي، په فدیه کار نه کوي. یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا ماشوم هم کمزوری دی او که دا روجه نیسي نو د دې پی اوچیږي او ماشوم ته ضرر رسي، نو په دې زمانه کې خو دا نور پی په ماشوم څکلی شي. خو به هر کیف که دی ته دا پته وي چې زما د پیو نه نور پی ماشوم خرابوي یا نور نشي برداشت کولی او د روجې د وجې زما پی پې کمیږي ماشوم ته ضرر رسي، نو خیر د هغې له اجازت د دې خبرې شته چې روجه دې نه نیسي. خو ګورې په فدیه کار نه کېږي، د دې روجې او بیا قضا نه ګرځي. نو ځوان زلمي او ځوانه ښځه هغې په فدیه کار نه کېږي، د هغې دغه طریقه ده. بعض انسان د ګردو بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه له د اوبو انتهایی اشد ضرورت. د ګردو مختلف مرضونه دي، زما په خپله د ګردو بیماري ده، لیکن زه الحمدلله خپله ګزاره ورسره راخکې شم. تکلیف راته وي مازدیګر نه پس راته پوره تکلیف وي، هغه خپله ګزاره ورسره راخکې شم. نو داسې په معمولي تکلیف روجو ته بانه مه جوړوئ. او که داسې د ګردو تکلیف وي چې یاره انسان ته خامخا لوی مسله جوړېږي، ډاکټر نه دې تپوس وکړي، مسلمان ډاکټر نه چې هغه روجې نیسي او روجو سره یې مینئ، هغه ورته وایي چې مه نیسه نه دې نیسي. وګورئ دا فدیه د بوډا سړی او د بوډۍ ښځې دپاره ده، نو روجو ته بانې به نه جوړو. روجه یو داسې عبادت دی او داسې میاشت ده د برکت میاشت چې دا زمونږ دپاره یوازې د الله د رضا ذریعه نه ده چې الله پرې راضي کېږي، دا زمونږ د بدن دپاره هم بهترین شی دی. د انسان وجود ورسره ښه کېږي او چې 11 میاشتې کومې بدپرهیزۍ انسان کړي دي او هغه به دې ویلي شي، اواز کې به دې ویلي شي او صحت به دې ښه کړي، خو که پېشمني او ماښامي سره دې ګزاره وکړه دا پکې ژر او که نه پېشمني دې شی ور ټک واو او ښه غوړ زیاړه او پیروي دي او صاحب او قصې پسې دي او ماښامي دې د پکوړو او کبابو ته ور لاندې وتې او ته او کباب دی او پکوړې دی او چارونه دی او شملې دی او قصې پسې دی، نو بیا دغه پیدا نه حاصلوي. نو لکه گزاره پرهیز پکې وکړه، نو د الله د رضا نه علاوه د انسان د صحت لپاره هم لویه فایده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا هغه میاشت چې د دې روجې په تاسو الله فرض کړی دی، وقیام لیله تطوعا، او الله تعالی د دې د شپې عبادت درلد یو زیاتی عبادت مقرر کړی، د شپې عبادت چې تراویح ورته ویل کېږي. دو څیزونه شو، د ورځې روجه او د شپې عبادت. تراویح چې ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل بار وو، نو صحابه په جمعات کې تراویح کولې، د شپې مونځ یې کاوه. څوک یو ځای ولاړو جمع، څوک بل ځای ولاړو ځان له جمع کوله، څوک بل ځای قاری به مخکې او صحابه پسې ځان لړلې وي. هغه وی یاره دا یو قاری باندې ولې نه جمع کول؟ نو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ په صحابه کې خشتخ کولې قاری، هغه مخکې کو دا ټول یې راوستلې د پسې ودرېږي. نو دا هغې بیا به لګیا نو تراویح به یې ورپسې کولې او څونه تراویح به یې کولې، شروع به یې د ماسخوتن نه وکړه نو تر پېشمني پورې به لګیا و. وی چې تراوو نه به اوزګار شو نو مونږ به کور ته په تلوار تلو، په ښځو په بچو به زور راوړو چې شا به پېشمني راوړی ګنې سبا راتلېږي. داسې عبادتونه به یې کو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ په رمضان کې ډېر لوی ترغیب ورکړی. نو تراویح کول دا صحابه کرامو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالخصوص دې له ډېر لوی ترغیب ورکړی او ټول صحابه کرام ورسره منلې ده. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه به تراویح کولې او د تراویح نه پس به بیا 2 رکعاته ځان له نفل کو. تراویح کې به یو ختم کو په ټوله میاشت کې، نو یو ختم خو د میاشتې له تراویح شو او بیا د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول، نو په یو رکعت کې به یو دل قرآن شریف ختم او په بل کې به بل دل قرآن شریف ختم. نو صرف په رمضان کې به د شپې یو شپې ته ختمونه کول. داسې ښکلی عبادت. قسم دې وشم په حرمینو کې په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې خشته ښکلي مونځ کېږي تراویح. مونږ خو هغه جومات ته منډه وو چې کوم کې زر تراویح خلاصېږي. هلکه دا مولي صاحب تکړه دی ښه، دا لکه د کلاشنکوف غوندې تیز چلیږي او ټرار ته وباسي. مونږ هغې جومات ته منډه وو. دا شیطان به په دې مني، حالانکې د خپل جومات کې چې مونځ کوې په طریقه
او په قلار قلار تراوی کې او بل جمعات ته ځي نو څو نظر به کوي یاد ته یاد د دواړو به 15 منټه فرق وي نو 15 خو تا په لاره تېر کړل نو فایده یې څه شو هغه بل جمعات ته چې ځې خو لرې جمعات پی کنه نو 15 منټه خو دې په لاره د دواړو طرفو تېرېږي نو مونځ ته چل جوړ که وخت خو دې بچت نه که که ته دا زر زر مونځ دی لکه چې وخت بچت که نو وخت دې بچت نه که هغه وخت دې پتلو راتلو تېر شو نو مونځ ته دې بانه جوړه کړې ده خدای مونځ درته ګران شیخ ښکاري دا خو ته ډېر زیات ساده او چې وخت بچت کې نو سبا وکې 15 منټه یا 10 منټه یا 15 منټه که خوب کم شي نمرې خو نه او خوب کم ځای اسکای ټي وي ته به ناستې او وی سی آر ته به ناستې او کمپیوټر ته به ناستې او رسالې به ګورې او اخبارونه به ګورې او یا به دوستانو سره د جماعت نه بار گپ شپ لګې نو د هغه خو تاسو چې څوک تراویح وکړي نو نیغ ځي خوب کوي او که نه بار ناست دي بیا حجرو کې ګپونه لګي او یا د جماعت مخکې ولاړې ګپونه لګي او یا په جماعت کې یو بل ته مخ راواړی ګپونه شروع کړي نو توره دې څه وکړه د خدای قیمتي مونځ دې د ګپ شپ دپاره تباه او برباد کړه ختم پکې کوې پخوا خو ما ته یاد دي زمونږ په کلي کې یو حافظ او یو زمونږ د باباجي هغه شاګردو د جوری پیسې دا دوه حافظان زما یاد دي نور به ما ته پته نه لګي او خلک به د لرې برې نه راتلل او په دوی به نمبر نو د قرآن شریف د ختم اوس د الله فضل دی په هره محله کې 3 او 4 او 15 حافظان خدای پاک پیدا کړي حافظان زیات دي نو په کار دا دي چې د الله د دې نعمت نه مونږ فایده والو او د دې نعمت شکریا ادا کړو نو یو ختم خو نه زویم چې په یو جماعت کې 3 او 4 ختمونه وشي یو حافظ دیو کې بیا دې بل حافظو کې بیا دې بل حافظو کې او بیا دې بل حافظو کې دا عبادت ته نو مونږ وایو چې ختم یاره چې ختم ته څوک ټینګې دی شي څوک نه ته نشي ټینګې دی دا څوک کوئی څوک ټینګې دی چې دا ټول چل پدې کې هلکه ختم به کوو یاره چې ختم ته څوک ټینګې دی شي چې ټینګ شي نو نور خلک به ټینګېږي بانه جوړه ګناه ګټې چې کوم سړی رکاوټ شي پکې او دا خبرې کوي او ختم د ده د وجې نه پاتې شو لوی مجرم دی ګناه وګټله ولې ګناه ګټې دا مو وایه چې ختم ته څوک ټینګېږي بس غلې پاتې شي که کولی شي کوو که نه شي کولی مه کوو خو دا مو وایه چې رکاوټ نه جوړېږه نو ډېر خلک دا رکاوټ جوړ شي ختم ته څوک ټینګېږي دا چاري چې وی دا ګوټ چې کوي د سهار نه د 11 بجو پورې په دې ګرمۍ کې او په روژه کې هم کوي هغې ته ټینګېدی شي او ختم ته نه شي ټینګېدی او بخور چې د شپې کې چې ته دې ووایي چې هلکه د رمضان میاشت ده او دې بخور ته نه ټینګېږم یا خو یې غنم وچېږي او جوار وچېږي او بخور ته ټینګېدی شي دې ته نه شي ټینګېدی او په ساري باندې ګیا چې راوړی او ګیا ریبې هغې ته ټینګېدی شي یوې ګنټې ختم ته نه شي ټینګېدی دا ټول چلول دی چلول مه کوئ رونو الله دله د فایدې قیمتي میاشت در کړې ده نو د دې میاشت نه به فایده نه هلې دې نه فایده واله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي دقه رنګې په منبر د پاسه خپه کېښوده وی امین بیا په دویمه چې کېناست وی امین نو هغوی به په درېمه کېناستېدل نو په درېمه به وختل وی امین نو بیا صحابو یې تپوس وکړه وی صاحب تاسو امین وی مونږ خو نور وانهرېدل وی جبریل علیه السلام راغی وی ما چې یو خپه کېښوده نو هغه راته ووی چې ستا نوم څوک والي او نور مسلمانان پرې درود ونه وایي نو الله دې هلاک کړي ما وی امین بیا وی چې د چا مور پلار جمدي وي او دې خدمت داسې ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي الله دې هلاک کړي ما وی چې امین وی بیا وی چې په چا د رمضان میاشت راله او د داسې عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي دې دې هلاک شي ما وی چې امین نو داسې عبادت بکې چې الله باندې ځان وبخي او که داسې عبادت دې ونه کړي چې په الله ځان وبخي نو جبریل علیه السلام خیره کړې او رسول الله مبارک په امین ویلی دما خیره به قبول شي یا نه لیکن د جبریل علیه السلام او د حضور پاک غوندې شخصیت امین او جبریل علیه السلام په فرشتو کې د کمې درجې فرشته ده هغې خیره کړې ده نو دا ګورې دا تبۍ خو ځکه او خلک تباه او برباد دی د دواړو خیرو لاندې راغلی دی نو عبادت به داسې کوئ چې ځان په الله وبخئ نو ختم تړه مشین کوئ دې دا نشو کولی او خلک نشي ودرېدی ته د خلکو د ځان د وجې نه وې ته د خلکو سره پاره غم کې بس چپ شه دا جمعو ختم کو راغون شي ټول مرګري به ختم کو پته راو کې او قاری صاحب هم پوهې کې چې څوک تلاوت کوي چې منډې به نه وې په قلار به تلاوت کوي خیر شپږو شپو کې دي نه پاتو کې دي شي یو میاشت کې چې کوي ډېره خوند به وکړي خو چې نشی کولی 15 کې دي وکړي 20 کې دي وکړي 19 کې دي وکړي 13 کې دي وکړي په قلار عبادت خوند کوي
او تلاوت او غوږ ورته ایږدی. نو دا ختم دا په تراویح کې ځان له سنت دی او تراویح ګورې ځان له سنت دی. تراویح مستقل ځان له سنت او ختم ځان له سنت. نو دې کې رکاوټ مه جوړېږه. که څوک که نشي کولی بل تغږ مه کوه، خیر دی بیا مه کوه ته، بل جومات ته د تراویح کورې کوه، رکاوټ مه جوړېږه. نو دا زمونږ اکابرو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 1 ختمونه صرف د شپې کړي دي. نبی علیہ السلام مبارک به فرمایي، عائشہ صدیقه فرمایي چې د رمضان په میاشت کې به د حضور پاک د شپې عبادت د نورو نه ډېر زیات و. قسم دی بیبیانو به داسې عبادت کو. یو بیبي ځان له پړې تړلی و د دواړو ستنو په منځ کې پړې تړلی. حضور پاک وی دا پړې ده سرې وی دا فلانکی عبادت کوي. نو چې ستړي شي ګوره په ولاړه کوي، چې ستړي شي نو په دې ځان ور وغورځوي. دې پړې پورې ځان نه وې ځان کړي چې خپې مې نشي ټینګېدی. نو بیا داسې عبادت چې دا مره ستړي چې خپې مې نشي اوچتولی نو په ناسته دې کوي، نه بیا هم په پړي بیا ځان وروي ځان کا چې دا الله خوشحاله کړم. څومره نیکان بندګان حضور پاک دا پړې شته د انسان د وجود په انسان حق دی. داسې عبادت کوي چې څونه برداشت کولی شي. پړې پورې به داسې د هغوی هغه محبت او شوق د عبادت سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ورځې روژه فرض او د شپې قیام د شپې تراویح دا ستا دپاره یو زیاتي عبادت. مونږ د رمضان عبادت څنګه سار خو مونږ مونځ پاتې د جمع ولې هلته پېشمنۍ کړې دي. د پېشمنۍ د برکت نه د سار مونځ پاتې دی. پېشمنۍ کې دومره وخورو چې بیا خوب راځي. هلکه کمه وخوره نیکبخته کړه. د ماسپښین مونځ یاره چې روژه مې ده لږ خوب به پکې وکړم ګرمي ده. نو د ماسپښین مونځ دا د غرمې د خوب د وجې نه لال تباه شو. د مازدیګر مونځ یو مردو ته عثماندو ته چارسدې ته ځم چې روژه ماتي له سامان راوړم. د بازار په چکر لاړ د بازار چکر اچار راوړم، پکوړې راوړم، کباب راوړم، واوړه راوړم. هلکه دا قیمتي دي. قسم دې مونځ د روژې نه زیات قیمتي دي. په روژه پرېښودو دې دونه الله نه رانیسي لکه په مونځ پرېښودو چې د څومره رانیسي. دواړه فرض دي. نو د سهار هغه د پېشمني د وجې لاړ د خوب، ماسپښین هغه د قیلولې د وجې نه لاړ د غرمې د خوب، مازدیګر هغه د چکر د وجې نه لاړ، او د ماښام هغه د پکوړو د لاسه لاړ. نو پکوړې خورې که د هغې نه لاړ. او بیا د ماسخوتن دونه دې خوړلي چې بیا خوب درځي، ماسخوتن د هغې د وجې نه لاړ. نو 5 منځونه د په قیمتي میاشت کې برباد او تباه شو. غرق شوې د عالمه نه پوه نه شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی د رسول الله مبارک، رب صائم ليس له من صيامه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. وی ډېر روزهدار دي چې په روزه کې صرف لوږه تېره کړه، اسې مونه ګټه. دا حضور پاک وینا په روزه کې صرف لوږه تېره کړه، اسې مونه ګټل. ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. او ډېر کله ته د شپې عبادت ګزار هغې د شپې په عبادت کې بغیر د بې خوابۍ نه بل اسم ونه ګټل. روژهدار دی، غیبت یې وکړ، کنځل یې وکړل، منځونه یې پکې ونه کړل، هسې د لوږه تېره کړه. نو خبره د خلاص وجوه. او د شپې عبادت ګزار دی، ختم ته ولاړ دی، لیکن په ختم کې سوچ برابر نه دی. کله پکې کینی او کله پکې پاسي، او کله مخکې سپ لګي او کله وروسته سپ لګي. هسې هغه رسم له ولاړ دی چې ما ختم وکړ. نو هسې د هغه بیداري تېره کړه، شپه دې بیداره کړه او هېڅ عبادت ثواب دې ونه شو. دا حضور پاک فرمایي. نو داسې به نه کوو. د دې روژې د میاشتې نه د ورځې او د شپې د عبادت نه مقصد به هم د الله رضی چې مونږ پروردګار راضي کړو. حرمینو کې خشته عبادت کېږي. قسم دې سړی حیران شي. ماسخوتن ښه مزېدار اعلی طریقې سره د هغوی تراویح شروع شي. تاسو په کیسټو کې اورېدلي دي، او اوس یې په دې ټي ویګانو کې هم ښایي، دې کې به هم تاسو اورېدلي. نو الحمدلله ما کره ټي وي نشته، د الله فضل اورېدلي مې. نو په دې کیسټو کې تاسو وګورئ، موږ ورپسې هلته ولاړ یو، الحمدلله ولاړه مې ورپسې کړې ده. نو امام به تراویح شروع کړي، یو سپاره هغې ویوه د شپې. دا یوه سپاره په 3 قاریانو په 4 ختموي. مخکې به په 2 قاریانو ختموله. 10 رکعاتو کې به نیمه سپاره یو قاري صاحب وي، او 10 کې به بل امام وي. اوس 3 قاریان یا 4. مدینه منوره کې 3 قاریان چې کله 4 شي، لومبی 4 رکعات یو قاري صاحب وکړي، بیا ورپسې 6 رکعات بل قاري صاحب وکړي، بیا ورپسې باقي مونږ څو شو 6 او 4 12 شو کنه، دا 10 شو کنه.
باقی لس رکعت یو کسو کی یا دو کسو کی پا مکہ مکرمہ کی پا درے کس اخلاصی لنبی شپک رکعتو کی یو قاری سے بیا اور پس بل چی دینو آغا لس رکعتو کی بیا آخری کی بل اور پس سلور رکعتو کی او دا سے پخوان تلاوت کئی جاری و سرا نصب نے قاری سے بیاری امامان جاری او حرمینو کی دا جڑائی او گونجی ٹول اور سرا جاری ویترو کی بیا دعا کئی اگوی داغی خپل مذہب دے پاگا دعا کی قاری سے بم جاری دا خلق مر سرا جاری او دا یوسی پارا دا شل رکات تراوی پسونا ٹیم کے گئی پاو کم دو گھنٹے کے داغوی منز خلاص خپا شوق پا اللہ باورو کا معشومان امرا غلی پکے والا زنانو نم جمعات ڈکی پا ٹیم را غلی زنانو نا جمعات ڈک معشومان پکیوی او نا بوداگان پکی پا ناستا میں پکی سوک ندلے دلے خپا اتمینان بانے ولاڑو پا خوند و خشتخ کلی پا مزہ تلاوت کی جو خلق ورتغوگی دی ماوی دا حرمین و خلق و عرب و امگتلا خبی آخیری لسو کے لاوی سے ترتیبی پا آخیری لسو کے دا ترتیبی کہ تراویوشی نو یو گھنٹا یا دو گھنٹے ٹیم ورکی پاگا یا گھنٹا یا ونیم یا دو گھنٹے کی خلق او دس مات کی او دسونا پا کی تازہ کی نو دا غینا پس بیا تحجد شوروشی نو اتر رکعت یا لس رکعت تحجد بیا کئی دا زان لدی دا تراونا پا جمع کئی ان پا مکہ مکرمہ کی ان پا مدینہ منورہ کی بل امام راشی بلکہ دو امامان راشی نو آغی صاحب پا خشتا آواز لگی یا تحجد کئی او دا قرآن شریف تلاوت پا کئی اگدوگ دا رکعتونا او بیا پا آغی رکعتونو کی رکوگانی چی کئی نو پا رکو کی بستل شور پسے شل منٹو نیمہ گھنٹا یو رکو کئی او شل منٹو نیمہ گھنٹا یو سجدہ کئی دا دا خوان تراوی دا سے ٹیم لے ختم کی بس گھنٹا نیمہ گھنٹا پیشمنی تا پاتی خلق لرشی پیشمنیو کی طول شپا پا حرمینو کی پا عبادت باندے تیرے شی ولی دا رمضان دا میاش دا عبادت تا پاتا نو دے کی عبادت کوئے در شپے پورے عبادت کوئے خدا دا منگ دا شپا ولی گڑا وڑا شی من خوراک دیتا خوراک کی لگا گزارا کوئے او اگا خوراکونا چی سریل خوب راوی لکا شملے چارونا مغیر شو اگر نیو پوٹے لت پاریس کوئے نو بیا خوراک کی لگا گزارا کہ اول میاشتم خولا لڑے رکھنا بندہ بیمار شی خیٹا خراب شی نو دا یو پوٹے احتیاط پکار دا نو ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی چے دا روجہ دروازے فرض او شپے عبادت دا زیادتی دا اللہ را طرف نہ دے من تقرب فیہ بخصلت کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا رسول اللہ مبارک فرمائی ایک چا پدی میاش کے نفل عبادتوں کو دا غی ثواب با اللہ دا نور میاش را فرض برابر ورکے ازانا خبری ندی نو نفل پا فرض بدل شو فرض بسو بدلی گی یا پاویا دا سی دیو کل لکل سار کے دی او یاو روز منزونہ کری حسابو کا 50 دیر شروع دی نو دیر شروع لپا 70 کے ضرب ورکا سوتی جوڑے گی یویش سوا دیر شروع چپا 70 کے ضرب ورکی سوتی جوڑے گی 2100 تا تا دا یویش تو سور وضو عبادت اللہ لی کی دا رمضان دا روزو دا یویش دا نورو دا یویش تو سور وضو دا منزون ثواب دے لیلت القدر نے علاوہ گورے اغشپا دا پکی دا غی زیاد ثواب دے دا دوالو جہانو دا سردار مبارک وینار وہو شہر الصبر نبی اسلام دا صبر میاشتا صبر ستاوئی دا صبر دیر مانی دی صبر پا عبادت کے سڑے استقامت کے لیے تم صبر ہو عبادت تزان پابند کول او پا عبادت باندې ځان خوشحال اول هم صبر دیم که څوک در تکنزل کوي انی صائم زرو جدارم جواب بنور کوي دا هم صبر دی تکلیف ته تاسو کو رسي صابر اوسېګا دا میا جګړې پکې چا سره مکوا انتقامونه ماخلا او الصبر ثوابه الجنه رسول الله مبارک فرمایي چې دې صبر ثواب څه دی جنت ته وشهر المواسات ودا د خیر خېګړې میاشت خیر خیګړه یو بل سره بخیر خیګړه کوي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولي کوفه د غریبانو مسکینانو فقیرانو نمونه لیکلي د رمضان په میاشت کې پخوا خو هغه غټي روپې وې هغه ډبلې په کاسو روپې به په خلکو وېشل مالدارو جامع به خلکو لا غشتلې نو یو بل سره خیر خیګړه په رمضان کې زکات کسو کو باسیم د رمضان په میاشت کې وباسه خلک زبرګه کې وباسه رجب کې زما خپل د اخوا خرمانه خو چې څوک تاسو کې زم د رمضان کې زکات وباسه ذکر دې ثواب د نور میاشتو په نسبت یو پویا دی نو ثواب یې زیات دی نو زکات غریبانانو لا زکات ني صدقه ور کوي خیرات ور کوي ور یو روپے چې په رمضان کې ورکړه دا یو روپو ثواب شو
نو فیده ډیره زیاته ده. بل مسلمان سره خیر ښېګړه کول، جامې غریبانانو لوالا، اوړه غریبانانو واخلا، او دارنګې د پېشمني غم ولا وکړه، دارنګې ترکاري سبزي والا غریبانانو لا، نغدې پیسې ورکړه هغه چې پې ځان له څه کوي نو خبر کوي. نغدې پیسې د دې اجناسو نه لا ښه دي، ولې ته به یو شی والی هغې کره به هغه وي، نو چې نغدې پیسې دې ورکړې هغه پې ځان له چې ارس اخلي وابخلي. وشهر یزداد فی رزق المؤمن فیه، نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه میاشت چې الله د مسلمان رزق پکې زیاتوي. نو د الله نه سوال د رزق کوی دلی زیاتوي. بل مسلمان سره په دې کې خیر ښېګړه کوې نو الله به دله روزي زیاتوي. مونږ څه کوو؟ مونږ کې دا شی نشته دی، او صحابو کې دا صفت و. قسم د صحابو دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وی هغه پورې به تاسو کامله نیکي حاصله کړئ چې کوم شی ځان له وخت ښه چې هغه بل له ورکړي. یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، مدینه منورې جومات ته مخامخ د هغه یو باغ و، بیرحا د هغه باغ نوم، قیمتي باغ و، او پکې ډېرې اعلی اوبه وې. نبي علیه السلام به خپله دې باغ ته راتله اوبه به یې پکې څکلې، د کجورو د انګورو قسم قسم د انارو بوټي و پکې، او ډېر اعلی باغ و. چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، وی الله فرمایي چې کم شی خوښ دی او خیرات کوي نو الله په ډېر خوشحالېږي او ډېره نیکي ورکوي. دا الله رسوله دا بیرحا باغ زما د الله په لار کې وقف، تاله مې اختیار درکړه چې چاله یې ورکوې ورکړه. حضور پاک پہ دومره خوشحاله شو، وی بخ مانا واه ذالک مال رابح، دا خو ناشنا مال دی، دا خو تاله لویه صدقه جاریه ده، تاله به دا لویه ګټه درکړي جاری صدقه. او حضور پاک پہ داسې وکړه چې تا مال اختیار درکړه زه یې تاله درکوم، ستا اقربین رشته داران هغه محتاج دي نو په خپلو رشته دارانو یې تقسیم کړه. صحابو کې دا صفت و. جنگ یرموک کې صحابه کرام شهیدان شو. یو صحابي دی هغه زما د تره زوی زخمي پروت و، وی منډه مې کړه اوبه مې راوړلې، او تږي و غریب ځنکدن سخته څومره ډېر، وی چې اوبه مې ورکولې د هغه خوا کې یو بل زخمي فریاد وکړه، وی ما ته وی چې ما پرې راغلی یوسه، وی هغه له مې یوړه، وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه، وی هغه ما ته وی چې ما پرې راغلی یوسه، وی هغه له مې یوړه، وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه، وی ما ته وی ما پرې راغلی یوسه. الله دې ته مینه وایي، دې ته ورورولي وایي. وی چې هغه له مې اوبه رسولې غریب نه سوتې وه، وی واپس مې هغه درېم له راوړې هغه نه هم سوتې وه، واپس مې هغه دویم له راوړې هغه نه هم سوتې وه، واپس مې د ترې زوی له راوړې هغه نه هم سوتې وه. د سا د وتو وخت کې خپل ځان قربان که خو بل ملګري له اوبه ورکوي. مونږ وایو نه زما بچې د چرګه مخوري او ښه پولو دې مخوري او ښه پیکوړی کباب او میوې دې مخوري، خوا کې ګاونډي مې د لوږې مړ شي، دا مسلماني نه ده. قسم دې ته خو لا دا وی د رسول الله مبارک یو څه خپله فرمایي، یو ښځه په لاره تله، نو وی دا تږې شوه، چې تږې شوه نو یو کوی یې ولیده، نو وی دې د کوی غاړې ته چې وکتل نو یو سپی دی، وی د تندې نه یې جبه رایستې ده، وی دا ښځه وایي چې څنګه زه تږې یم نو دارنګې دا سپی هم تږې دی، او هغه سپی دومره تږې و چې دا کوی هغه خټه یې سټله، نو دې زر لوپټه کوزه کړه او موزه د خپې نه موزه وویسته او هغه یې لوپټې پورې وتړله او هغه موزه یې کوي ته ښکته کړه، بورقه نه وه، نو بیا پرې راوویستې، نو هغه سپي ته یې واچولې، هغه سپي هغه اوبه وڅکلې. رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی، هغه ښځه الله د هغې سپي په ښېګړه باندې جنت ته بوتله، سپي سره چې ښېګړه کوي الله د جنت ته بوځي. نو چې روجهدار مسلمان سره ښېګړه وکړي، ګاونډي سره ښېګړه وکړي، او ګاونډي زنانه سره ښېګړه وکړي، یتیمانانو سره ښېګړه وکړي، غریبانانو سره، بالکل به الله جنت درکوي. نو دا د خیر ښېګړې میاشت. وشهر یزداد الله پاک د مسلمان دې من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، چا چې پدې کې روزه ماتې ورکړه الله به ګناه وکړي، روزه ماتې باندې څه معاف کېږي؟ ګناه. وعتق كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، الله به ګناه وبخي او دا سټ بوله د جهنم د اور نه آزاد کړي. ګوره دوه خبرې شوې، ګناه بخل او سټ ته اور نه آزادېدل، او درېیم څه دي؟ وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء، د هغې روجهدار چې د روجې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب بدل الله ورکړي. نو څو فایدې شوې د روژه ماتي؟ درې. یو به د الله وبخي، سټ پرې د اور نه آزاد شي، او د هغه روژه ماتي چې څومره ثواب د روجهدار کېږي نو د هغه روجې ثواب کې د هغه به نه کمیږي، د هغې مثل به الله درکړي. نو صحابه خو غریبانانو قالوا یا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، وی مونږ خو غریبانان یو، هر چا سره خو دومره شي نشته چې روجهدار له ورکړي.
علیہ السلام فرمائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربت ماء. وی که چا چاله یو کجوره ورکړه یا یو ګوټ اوبه ورکړي دا ثواب الله غلم ورکړي. یو ګوټ اوبه دې چاله ورکړي یو کجوره دې ورکړه 3 فائدې دې وګټلې 60 د جهنم نه آزاد شو ګناه به الله وبخي او د هغه د روجې برابر ثواب به الله دلته څونه په اسانه ګټلی شي. نو دا کجوره که چا وس کېږي کجورې والی او په دې کورونو کې تقسیم کې بعضې غریبانان وي هغې روجه به پې ماتوي. زه به ستا په کجوره ماته کړم ته د ما په هغې ماته کړه نو ستا زما هغې مثل ثواب به سته و چې ستا هغې به زما وشو. دې کې څه دي دا غریب لم ورکولی شي مالدار لم ورکولی شي. صدقه غریب له لازمه نه ده روجه ماتې مالدار لم ورکولی شي غریب لم ورکولی شي. دې کې خبره د غریب او د مالدار نشته. وهو شهر نبی علیہ السلام فرمائی دا یو میاشتا اوله رحمتنا ولی رحمت تی دا اولنا رحمت شروع شو او اوسطه مغفرتن او دا میان لسر دی مغفرت تی واخره عتق من النار او آخر دا جہنم نازادی دی. علماوی مخلوق دری قسم دی یو خالص نیکان نو پاگی دا اولنا رحمت شروع شو. یو اغا خلق چه اغی لگا سب گنانگاری و سی نیکی کری نو چه دا اول لس پہ رحمتون نازل شی نو پا دیمیانس کے بے اللہ تعالی و تا گناہون معاف کی پا دیمیان زنو لسو او یو ډیر ګناهګار دي نو دا غیر لپاره اول پر رحمت راغی په دامیانس کې چېونی ولې الله به وبخي نو په دې اخیری لسو باغلم الله ست جهنم د اور نه آزاد من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له. وی خپل نوکر چاکر امسایا غلام رئی کار کې آسانتیا راوله سختی پې مه کوه. ورسونه مهربانه پیغمبر وی چې کوم سړي د خپل امسایا یا د خپل نوکر یا د خپل غلام رئی هغه ته کار سخت نه کو اسانه کپه الله بده مبخي او د اور نه به آزاد کی واتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال. نبی علیہ السلام وی سلور کارا پکیو سو کارا سلور خصلتين تردون بهما ربكم وی دو کارا هغه دي چې تاسو به الله خوشاله کی وخصلتين لا غنى بكم عنهما او دا دو داسې چې هغه خو تاسو خامخا کوي هغه نه خلاصي مو نشتا. فاما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم او هغه دو صفته چې تاسو په خپل رب راضي کوي نو دا دي چې شهادت والله اله الا الله تاسو به دا کلمه ډیره پکې وایي پر الله خوشاله. نو رمضان کې ذکر سبا وایي لا اله الا الله یو د قران شریف تلاوت او دیم ذکر وتستغفرونه او بالله الله نه بخنه غواړي استغفار نو درې سیدنه شو یو د قران شریف تلاوت یو لا اله الا الله ذکر او بالاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. كذا نيه صرف استغفر الله كذا دمني الله ما وبخا پتسبوان دا درې کار شو. یاد بمی تاسو باندې یادوم لومبه کار سره تلاوت د قران شریف چاله نه ور دي قل هو سورۃ خدای ته یاد دي کنه سورۃ فاتحه یاد را دا وای او بل ته مزیدار چلو خیم چاله نه ور دي په کلی کې یو قاری صاحب دغه ته راشه لغوندي ته تلاوت کوي دی وورو ابا کیته وتقوت کینه نو ستام ثواب شو دا کوم ثواب شو. دیم لا اله الا الله ذکر او دیم استغفار استغفر الله. واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسالون الله وی ارچه هغه دو صفتونه په دې من لاړ خوشاليږي او یا تاسو خامخا کوي که مسلمانان یې هغه سدي فتسالون الله الجنه وتعوذون به من النار واذا الله نه جنت غواړي او د جهنم د اور معافي ته غواړي. دې ناسم تاسو اخلاصي خو نشته خامخا دا غواړي. نو پر رمضان کې درې کار دغه شو دودا شو یا الله مال جنت راکړي او یا الله د جهنم د اور نه آزاد کړي. دا سوال پکې ډېر کوي. ومن سقا صائما بیا اخر کې نبی رسول الله فرمایي یو غلی وی به وی چاچه سیراب کرو جدار سقاه الله من حوضی شربتا لا یزمع حتی یدخل الجنه وی چې چا یو رو جدار لا او باور کړي نو دی به تر دما د حوض کوثر نه الله دی سیراب چې شربت ورکسونه به الله خوشاله شي چې پیغه په اوس کل سونه به الله مخر سره په رمضان کې غریبانو لور کې لسیدی ورکسونه به الله خوشاله شي. من سقا صائما روجدار سیراب کو سقاه الله من حوضی زما د حوض کثر نه به الله سیراب کی شربتن داسې او به پیوس کی لا یزمع حتی يدخل الجنه که اخر ابد پورې به دیاري تګی نشي. دا اوږد حدیث رسول الله مبارک د شو قدر په اخیری د وصف فرمایلی دی. نو ما د تذکر دا غي بیان
او یو بل رکوټ حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث لا ترد دعوتهم وی درو کسانو دعا خدای قبلې نه رد کوي درې کسان دي دعا نه رد کیږي خامخا لا قبلې یو الصائم حتی یفطر یو روزدار تر څو چې د روزه نه ماته د روزدار دعا قبلې دا دعا کوي کنه چې خدای مو بخي خدای جنت راکې الله جهنم د اور نه آزاد کې د بچو د پاره مال د پاره ځان د پاره دعا کوي بل والامام العادل انصاف دار بادشاہ او بل دعوت المظلوم چې کم سړي باندې چا ظلم وکړ دا خیره بهر کیف دا حدیث میں درته ذکر ہوئے چې دا نبی علیہ السلام د سنت تابعداري وکړه ځکه چې هغه په اخیری شعبان کې دا حدیث فرمایلو صحابه ته مې ودرېږي چې دا اوږد حدیث دی چې دین د خپل مرګرو ته بیان کړ نو د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومې شوې هغه خو مې درته ذکر کړې خو دا څو خبرې د شپې عبادت د ورځې روژه او د هغې نه علاوه صبر کول چا سره ظلم نه کول انصاف کول او مسلمان سره خیر ښېګړه کول په دې به انشاءالله جنت خدای پاک تاسو له درکوي الله یې دا میاشت په موږ په خیر او په خوشحالۍ تېره کړي میاشت به کلی نو پرون په رزلو کې نور کله خو په شو قدر کې یو ځل میټینګ کېده او دې ځل دوه میټینګ وکړي نو دا خالی یا د اتوار د شپې ایس قسمه ګواه پیدا نه شو چا ګوی نه ده کړې نو چې نشته نو د ګل د اخیره میاشتې فیصله وکړه ځکه خبره خو د دلیل او د ګواه ده نه پېښور والا سره ما په خپله رابطه وکړه هغې مونږ سره څه ثبوت نشته مردان والا وی مونږ سره څه ثبوت نشته هېڅ ثبوت نو فیصله په دې شوه چې قطعي روژه خو به د چهارشنبې دروازې وي قطعي روژه د چهارشنبې خو دا خبره پکې بیا شوه چې د نهې په شپه خو به میاشته خامخا قطعي شي خو دې الله دې ورسره د ګل په شپه هم خلک میاشته وګوري هم دې د نهې په شپه وګوري هم د ګل نو که چېرته د ګل په شپه باندې میاشت ښکاره شو نو روژه به د ګل شي او که د نهې په شپه ښکاره شو نو د نهې به شي او که په دواړه شپې ښکاره نه شوه نو بې دلیله روژه څوک نه نیسي نو بیا د شو قدر د میاشتې د حساب نه د چهارشنبې روژه راځي خبره به د حساب نو د ګل د شپې میاشت لیدلې شوې ده د هغې نه د چهارشنبې راځي د دلیل په بنیاد او که چرته میاشت د نهې یا د ګل د شپې د دواړو ولیدلې شو یا به د ګل شي او یا به د نهې شي نو میاشت بهترین څیز چې درته وښیم په رمضان کې هغه صلات تسبیح دی دا خو چې رونو بلکل ګورې پرې نه دی انشاءالله زمونږ د کلي خلک زمونږ د مولوي صاحب برکت دی هغه به دا څیز خو نو انشاءالله چې زنانه هم کوي او نارینه هم کوي او تاسو خو لازما دا صلات تسبیح چې د ورځې یو ځل روزانه خو یې خامخا کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه د ترو یو ځل ځان سره کېناست ای عباسه ګوره په مینه ورته وایي ای زما تره یو شی در در نه کړم یو عطیه در نه کړم یو ډالۍ در نه کړم یو تحفه در نه کړم یعنې بار بار ورته نبي علیه السلام فرمایي او ای زما تره داسې شی درله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي واړه او غټ به درته معاف کړي واړه او غټ زاړه او نوي دا ټول لس قسمه ګناهونه نبي علیه السلام مبارک ورته یاد کړ دا به رب العالمین معاف کړي کاکاجي دا به کړي او دې تره سره مینه څومره قسم دی د دې دواړو یو بل سره دومره مینه دونه محبت چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت کو د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې خلک راغلي وو هغې ته بیعت نبي علیه السلام سره بیعت کو او بیا وله د مدینې د هغې خلکو نبي علیه السلام له دعوت ورکړه چې مکه مکرمه کې ستا او ستا په ملګرو تکلیفونه تېرېږي تا زموږ سره مدینې شریفې ته لاړ شي نو دا حضرت عباس دغه وخت کې لا مسلمان هم ودرېده وی د مدینې خلکو زما دا واره تاسو ځان سره بوتل غواړئ مدینې ته وی او وی پام کوئ ګوره چې بویه نه دلته ټیک ته چې مخالفین یې ډېر دي دشمنان خو دلته یو مضبوط قوم دی نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نه شي کولی او که مدینې شریفې ته م بوته نو هلته خو د قوم نشته نو ګورې که دین بوته او دته چام په مدینه شریفه کې نقصان ورسو زه به ستاسو نه تپوس کوم ګورې ایمان یې په نبي علیه السلام نشته لیکن زړه کې د پیغمبر علیه السلام څومره قدر او محبت او مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام بیا لاړ د بدر په جنگ کې د حضرت عباس رضی الله عنه گرفتار چې د کافرو په صف کې ونیوی شو چې ونیوی شو نبي علیه السلام صحابو ته مخکې نه ویلي وو وی ګورې که حضرت کوی که عباس دله په ګوتو درغې نو وجنه یې ما کافرو په زور روستې غزار پې مه کوې مړی مه کې وینیسئ
کافرو ما ته پته چې دا هغه زړه کې ایمان پروت دی او کافرو په زور روستی. نو صحابو جمدې گرفتار بویه چې بویه ته نو دا قیدیان ټول تقسیم کړل او یا کافر قیدیان کړل او لاسونه ولا شاته تړلي، دو یو کور کې درې بل کور کې تړلي. نو اتفاقا حضرت عباس په هغه کور کې تړلي شوی چې کم کور د نبی علیہ السلام په ګاون کې. د مسلمانانو مور بیبي فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام با کله د شپې د کوټې نه بار وته او کله بدن کله به بار وته او ډیر زیات خپاو ورنږدې شم د الله رسول څه چل دی وغیرہ نو هیڅ چل او کله بدن نه کېده او کله بار کېده، ډیر پریشان دي. وې زه پوه شوم وې ځکه چې د دیوال نه هغه غاړه بل کور کې حضرت عباس چې دی د نبی علیہ السلام تر هغه قیدي دی او د هغه لاس تړلی شوی و شاته، نو لاس یې لږ سخت تړلی شوی نو هغه زبیرګي کوله، د هغه زبیرګي نبی علیہ السلام اورېدله. نو پیغمبر علیہ السلام له خوب نه ورته کله بدن نه کېده او کله بار کېده. نو بس خو پوه شوم لیکن دومره انصاف دی په نبی علیہ السلام کې چې خپل ترې دی او سفارش نه کوي چې دا لاسونه ولسس کړي، نه ټول قیدیانو سره به یو چان سلوک کېږي. وایي زه خو پوه شم، وایي ورمنډه مې کړه کور ته ورغلم، وایي ما وایي چې د عباس ولې زبیرګي کوي، ولې د دواړو جهانو سردار له خوب نه ورځي، کله دننه کېږي کله بار کېږي. چې تپوس یې وکړه عباس څه تکلیف دی، وایي لاسونه مې لږ سخت تړلي دي خوږېږي، لاس یې ولس نرم کړل وینس پړدل نرم یې کړل، د هغه زبیرګي قلار شو. د دې نه پس بیا نبي علیہ السلام کوټې ته ننوته خوب وله ورغی. وایي واره تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته، او واره تا ته پته نه لګي چې د مسلمان یم کافرو په زور روستی. وایي دغه پته الله ته لګي، خو راغلی د کافرو په ډله کې او زما ملګرو نیولې د اسلام تعلق د الله سره دی، کله کې د اسلامي په هغې الله خبر کني په هغې الله خبر، خو ډبل فدیه به ورکړي. وایي زه غریب یم که نه ما سره څه دي، وی ښه غریب یې، وی ته چې راتلې او بټوه دې راوویسته او خپلې ښځې له دې ورکړه ام الفضل او تا ورته ووې چې ګورې ښځې دا واله که زه واپس رالم خو ماله به یې راکړې او که چې ته مړ شم نو زه دا ستا شو په خپلو بچو یې لګوه. نو تا هغه بټوه ښځې له نه ده ورکړې چې راوتې؟ وی زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر، ځکه چې له دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده، یو ته الله خبر دی بل ته نومې بنده نه دی خبر، معلومېږي دا چې ته د الله پیغمبر او الله خبر کړی. دومره مینه محبت. یو موقع کې پیغمبر علیہ السلام له چا مال راولېږي چې مال په راغې نبي علیہ السلام به فوراً ویشه، صحابو ته ویې راشه، یو صحابو ته وړی حضرت عباس راغی څادر یې خور کړ، د الله رسول زم واچو وی واچو، نو چې څادر کې ځان ته مال واچو نو دونه یې واچو چې غوټه یې ورکړه اوچتولی نه شو، نو زور لګی نه شو اوچتولی. د بخاري شریف حدیث د نبي علیہ السلام وتاسې نه یې نو عباس نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله دا پن راته راوچت، وی دا راته راوچت نه، وی د صحابو ته ووایه چې ما ته را پن راوچت کړي، وی نه. نو وی ته مېروارې ته راته راوچت کړه، وی زه هم درته راوچت کم کړه چې څونه وړی شي هغه هم یو څه، نو لږ یې کم کړه، نو بیا غوټه ورکړه، نو بیا اوچتو بیا نو شو اوچتو. وی د صحابو ته ووایه چې اوس مې راته راوچت کړي که نه، وی نه. نو وی ته مېروارې ته راته راوچت کړه که نه، وی زما څه کار چې څونه وړی شي هغه هم راوړه، نور یې ته کم. نو چې بیا ته کم که بیا اوچتو نو بیا هم نه شو اوچتولی. نو بیا نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله دې صحابو ته وایي چې بس اوس یې لاس ورته اوچت کړي که نه، وی نه. ولې به ته وایي وی نو ته مېروارې ته راته راوچت کړه که نه، وی نه دې درته نه اوچتو، نو نور یې ته کم. نو چې کم یې که نو بیا اوچت که نو په دې اوږې کېښود، نو چې په اوږې کېښود روانو صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک تر هغې پورې ورته نظر کو تر څو غیب شوي نو یاره وی انسان څه خیرسناک سړی دی، خیرسناک شی دی ورسره مینه وه. او تر دې حده پورې چې نبی علیہ السلام مبارک چې کله وفات شو نو دی حضرت عباس ناوه چې وه جومات طرف ته وه سپینګرې، نو اوبه به رابیدي جوماتونو ته د خلکو کورونو ناوې د خلکو جوماتونو ته وې. عمر فاروق حکم وکړو جومات ته به ناوره چا ماتې کړي، نو چا خپلې ناوې د جومات نه واړو، ناواړول خو ګران کار داسې خو نه ده چې ته ناوه لرې کړې بل ځای ولګې، خو اوبه دې خوا جوړې وي دا چت پس پړې اوبه به بل خوا جوړی. حضرت عباس رضی الله عنه چې دی نو هغه خپله ناوه لر نه کړه، عمر فاروق چې راغی ټولو خلکو ناوې لر کړه، د پاتې وه هغې وخته ویې غورځوله، د اوسه پورې ناوه نه لر کړې او ویې غورځوله. چې عباس رضی الله عنه راغی وی زما ناوه څه شو، وی خو امیر المؤمنین عمر وغورځوله، وی ښه عمر زما ناوه دې ولې وغورځوله، وی ما خو حکم کړی نو تاسو نه لر کوله ما لرې کړه، وی زما د قسم په خدای وي چې دا ناوه ماله د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله لګولې ده،
په خپلو لاسو مبارک پیدا کېښود او خټه یې راواخېسته او یې دا لګولې ده. نو کومه ناوه چې د دواړو جهانو سردار لګولې ده هغه دې وغورځوله. بس عمر په ژړا شو. ما ته مخکې ولې زه څه خبره ما ته څه پته لګېده. وی شا به راوړه چې د رسول بس ما نه غلطي شوې. وی نه بس اوس یې مه لګوه. تکرار شروع شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپله خټه خوشته کړه، ناوی یې راواغېسته. عباس رضی الله عنه یې راوسته بوډا سپینګیرې او ورته ټیټ شوې د ما په دې اوږو به خېږې ودرېږې به پې او دا نابه به اوس لګې زه به راته لاندې د پوړۍ په شان اندرمپایي په شان ولاړې مو ته به پې ودرېږې. ولې هغه ناوه مې غورځولی چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو درته لګولی. دې اندازه لګوی چې نبي علیه السلام مبارک ورته ناوه لګوي. خټه دی مینه شو ورسره. نو دغې تره ته وایي وی یو شعر ته نه لس قسمه ګناهونه به د الله معاف کړي. وی ورواره ښایې راته کړه. نو صلات تسبیح چلې ورته. نو دوه طریقې یې په حدیثو کې راغلي. خو اسانه طریقې دا ده څلورو رکعاتو نفلو نیت به وکړي. هغه وخت چې کوم وخت نفل لمونځ صحیح کېږي او بیا چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک ووایې اعوذ بالله بسم الله دې لا دې ویلې. نو پنځلس کرته به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پنځلس کرته او شمېرل خو ګرانې نو دا لاس چې تړلي په سینه باندې په نامه نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه. یو ګوتې له زور ورکوه بیا بلې له بیا بلې له ته به شمېر یاد یا د لاس د وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکوه. یا به اعوذ بالله بسم الله ووایي. نو قرات به ووایي. نو چې قرات خلاص کې قل هو دې ووایي مثلا نو له رکوع د تلو نه مخکې په ولاړه به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې ځله ووایي. د هغې نه مخکې ویلی شي او د هغې نه وروسته ویلی شي. لس کرته به ووایي. بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو د هغې نه پس به لس کرته ووایي. بیا چې سجدې له لاړ شي نو لس کرته په یو سجده کې لس په بله سجده کې او لس د دواړو سجدو په دې میانځ کې. نبي علیه السلام مبارک دا پنځه او یا په یو رکعت کې شو. بیا چې دویم رکعت ته پاسې نو قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به پنځلس کرته ووایي. همغه طریقه ده. په لومبي کې سبحانک اللهم نه وروسته د اعوذ بالله نه مخکې او په دویم رکعت کې سبحانک اللهم شترې نه د اعوذ بالله د بسم الله نه مخکې به پنځلس کرته ووایي. چې قرات خلاص شي لس کرته، په رکوع کې لس کرته، رکوع نه پورته شي لس کرته، په دواړو سجدو کې لس کرته او د سجدو په میانځ کې دا 300 کرته برابر شو. دا نبي علیه السلام په خپله فرمایي 300 پوره شو. وی ګوره روزانه یې کوه. که د ورځې نه شي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه. که د هفته کې یو ځل نه شي کولی میاشت کې یو ځل کوه. که میاشت کې یو ځل نه شي کولی کال کې یو ځل وکړه. کال کې یو ځل نه شي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو یې وکړه که نه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو دومره اجر به پې پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې د اویا ځله صلات تسبیح کړي. څومره فایده شو. نو اسیم کوئ او که اعتکاف ته کېناسته یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ. فایده تاسو ته او زنانو ته